له لښکرګاه ښار څخه شاوخوا 100 کیلومتره لرې د ګرشک ولسوالۍ اړوند د کلاګاز په سیمه کې د شنو چاو کرکېله سوې ده چې کروندګر دغه په خپله برخه کې یو نوښت یادوي او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو هم د دغې کرکېلې په ښه نتیجې ورکولو سره خوښي څرګنده کړې ده. موږ هڅه کوو چې د کروندګرو سره هم خبرې وکړو تر څو له دوی واورو چې څه ډول کرکېله ده او څنګه یې فکر پیدا سو چې باید په خپل وطن کې د شنو چاو کرکېله وکړي. د هلمند په دې کرونده کې حاجي شریف الله د لومړي ځل لپاره د چای بوټي کرلي دي. نوموړی وایي د تجربې په ډول یې دا کار پیل کړی او هیله لري چې ښه نتیجه ورکړي. دی وایي افغانستان هر کال له بهرنیو هیوادونو څخه په زیاته اندازه چای واردوي، نو که دا کرکېله په هیواد کې دود سي هم به د وارداتو کچه راټیټه سي او هم به بزګرانو ته د کار او عواید نوې لاره پرانیستل سي. نو دا داسې و چې دا زموږ په هیواد کې دا چاوې ډېرې کارېدلې، یعنې کارېدلې پر موږ دي کره کېدل بل ځای، یعنې زموږ د ملکه څه پر دې باندې په میلیاردو روپۍ وځي. نو دا فکر راته ودرېدی چې باید دا کښت دلته عام سي، دا موږ باید وکړو. نو دغه باره مې بالاخره دا تخم پیدا کړي، بیا مې دغه چای وکرلې. یعنې که چیرې دا دغه وکړي نتیجه ورکړي دغسې موږ دې ته آماده یو چې موږ نور د تربورونه د اکا زامن ګرده یعنې دغه خپل ځمکې دغه حاصل ته راواړو. پر همدې مهال یو شمېر نور بزګران له مسوولینو غواړي چې د کوکنارو پر ځای د بدیلو کروندو لکه چای، زعفران او نورو ګټورو حاصلاتو د کرلو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. یا د چایو د پر ډېرې دي، د دغو نورو نوو کروندګرو د پر ډېرې دي. هغه خو نو موږ پخوا تاریا کرل، هغو هېڅ نتیجه نه ده ورکړې. نو دغه شیان چې دا نوي اوس پیدا سوي دغه شیان موږ دپاره ډېر ښه دي چې هم خلک ورته اریان دي، هم ګټه کوي. بل لور ته د هلمند د کرنې، اوبو، لګولو او مالدارۍ ریاست مسوولین وایي د هلمند ځمکه، اقلیم او هوا د بېلابېلو کرنیزو محصولاتو د کرلو لپاره مناسبه ده. دوی زیاتوي که بزګران بدیلو کروندو ته مخه کړي، ریاست چمتو دی چې د تخنیکي لارښوونو او ملاتړ په برخه کې ورسره همکاري وکړي. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې هلمند ولایت یو زراعتي ولایت دی چې د ټول افغانستان لسمه برخه تشکیلوي. نو انشاءالله هلمند ولایت په هره برخه کې که وګورو ابو هوا یې دغه کرکیلې ته جوړه ده. یعنې که داسې وګورو چې هغه نباتات چې ګرمې هوا ته ضرورت لري هغه هم کولی شو په هلمند کې وکرو، او هغه نباتات چې مثال یخې منطقې ته ضرورت لري هغه هم کولی شو چې وکرو. کارپوهان باور لري که د چای کرکېله په سمه توګه مدیریت او پراخه سي، کولی سي چې په راتلونکي کې د هلمند د کرنې په برخه کې یو نوی بدلون رامنځته کړي. نعمت الله همت، امید رادیو، هلمند.